وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم کم خلق چې په دې کتاب باندې ایمان راوړي او د دې مطابق خپل عملونه صحیح کړي هغه لا زیره ورکړه چې دا غوي د پاره داسې باغونه دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي د دې باغونو میوه با په شکل کې د دنیا د میوه سره یو شان وي کله چې هغه ته د خوراک د پاره یو میوه ورکړي شي نو هغه بوای چې په دنیا کې به هم دغه سي میوه مونږ ته راکړي کې دي شوي هلته به دا غوي د پاره پاکي بیبيانی وي او هلته به هغه همیشه وي. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. او الله په دې هرگز نه شرمېږي چې د ماشي یا د دین هم د زیات سپک سیز مثالونه بیان کړي کم خلک چې حق خبره قبلون کې دي هغه چې دا مثالونه واوري نو په شي چې دا حق دی چې دا غوي د رب د طرف نه راغلي دي او کم خلک چې منون کې نه دي هغه چې دا واوري نو وایي چې د داسې مثالونو بیانولو سره د الله څخه دی دغه شان الله هم په یو خبره ډېر بیلاری کوي او ډېر ته صحیح لار ښيي او بیلاری کوي هغه خلک چې فاسقان دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. دا خلق دا الله وعده د ما کوموالي نرست ماتوي الله چې د کم سیز دا پیوند کول حکم کړی دی هغه پرې کوي او پزمکه کې فساد راپورته کوي په حقیقت کې دا خلق نقصان مندون کی دي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تاسو د الله سره د کفر رویه څنګه اختیاروي حال دا چې پتاسو کې رو نه وو هغه تاسو لا ژوند درکړو بیا به تاسو نه روح واخلي بیا به دوباره تاسو لا ژوند درکړي بیا به دغه طرف ته واپس ځئ. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. دا هم هغه دی چې تاسو د پاره د ځمکې ټول سيزونه پیدا کړل بیا یې پورته توجه کړه او اوه اسمانونه جوړ کړل او هغه د هر څه علم لرونکی دی.